ایمانویل کانت وایي د پوهې ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې د سپېڅلي شیانو په غندلو کې جرأت ولرئ. د 2015 کال د جنوري په 9 د پاریس ښار په داسې حال کې سبا کړ چې پکې 2 پټمخو وسلوالو د چارلی هبدو ورځپاڼې پر مرکز تیری او یرغل وکړ. د دواړو په دغه مرکز کې پر کارکوونکو ډزې وکړې او په ورته وخت کې یو غږ کړ چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غچ واخیست. دا شونې ده چې د دې قضیې د لاملونو په هکله د چا کوم خبر ترلاسه کولو ته اړتیا پیدا نشي، ځکه دا قضیه هیڅکله د پټ پاتې کېدو نه ده. له یرغل څخه یو څو ورځې وړاندې د چارلی هبدو مسخره کوونکی ټوکیزې ورځپاڼې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هکله د بې قدري کاریکاتورونو خپرول کوم چې د ځمکې پر مخ شاوخوا 2 میلیارډو مسلمانانو د سختي راپارولو لامل کېده، ځکه د مسلمانانو په اند د هغوی لیدین او پیغمبر څخه بل څه ډیر سپېڅلی نشته. دا هغه څه و چې د هغې قمقل ټوکیز انځورګر ته معلوم نه و. دې ته ورته په یو بله پیښه کې همدغه ډول د بې قدري انځورونه خپاره شوي وو، کوم چې ډنمارکي اخبار یولانس پوسټین د 2015 کال په سپتمبر 13 تاریخ خلکو ته وړاندې کړی و. دغه رسمونه په ډېرې چټکۍ سره بیلابیلو ورځپاڼو لکه نارویژي ورځپاڼې میګزنټ، الماني ورځپاڼې د فیلټ، فرانسوي ورځپاڼې فرانسواغ او یو شمیر نورو اروپایي ورځپاڼو د مسلمانانو سپېڅلتوبونو د ښکاره ننګونې په خاطر خپاره کړل. دغه ورته کړنې یو څو ورځې وړاندې له یو فرانسوي ښوونکي څخه هم تکرار شو، کوم چې همدغې رسوا ورځپاڼې چارلی هبدو په خپلو پاڼو کې خپره کړه. دغه پیښې دومره نوم پیدا کړ چې له هیڅ چا پټ پاتې نشو. دغه ټولو کړنو موږ دې پوښتنې ته اړ کړي یو چې آیا دغه ډول کارونه یوازې د مسلمانانو د راپارولو په موخه دي او که نه دغه په حقیقت کې د غربي فکر د یو ژور شالید انځور دی چې موږ یې ګورو. آیا په غرب کې د وینا ازادي دومره مطلقه ده چې پر هیڅ سپېڅلتوبونو باور نه لري، د هغې بې قدري کوي او ترې پورته بلل کیږي؟ دا څرګنده ده چې کوم مهال د چا په اند یوازې سپېڅلي څیز دا وي چې د ځمکې پر مخ کوم سپېڅلی څیز نشته، نو بیا هر څیز بې قدره دی او د دې په پایله کې بیا د دغې سپېڅلو څیزونو د پیروانو احساسات هم کوم اعتبار او ارزښت نه لري. نو دا کیسه له کوم ځایه پیل شوه او تر دې دمه څنګه راورسېده؟ د اسریانو دین. ښایي ته هغه مشهوره کیسه پیژنې چې په څه ډول دیني دولت له عام اروپا او په ځانګړي ډول له فرانسې څخه سقوط وکړ او څنګه یو عقلاني او نوی دولت یې پر ځای راوړل شو، کوم چې ماکس فیبر په وینا له نړۍ څخه یې جادو خلاصه کړه. په دې کیسه کې د عصریت خدای د کنیسې پر خدای برلاسه شو، ارزښتونه او بنسټونه پر مطلق ازادي بدل شو. دغه د دې مشهورې کیسې لومړۍ مرحله وه چې دینی مرجعیت پیاوړی بنسټونه پکې بدل شو. نو دین، دودونه، ډول ډول ریښې او مبارزه په داسې ارزښتونو وبلل شو چې کومه ګټه نه لري، ځکه ټوله نړۍ د عقل، مادې او د پانګې له محور څخه تاویده. ځکه د مسیحي له وینا سره سم د عصریتوب معنا ده چې دا د تازه کولو او نوې کولو هغه نه درېدونکې کیسه ده چې له انسان څخه یې هر داخلي بنسټ واخیست او د هغې په بدل کې د هغې د خپل جوړښت بل عوض ورکړ، کوم چې یوازې عقل او ماده ده. دغه عصریتوب د پخوانۍ مسیحي نړۍ نوی خدای دی. په مرجعیتونو کې دغه بدلون لا هم تغییر وکړ، کوم مهال چې د تیرې پیړۍ
په وروستیو کې نړۍ فرهنګي، ټکنالوژي او اعلامي پرمختګ ولید، نو بیا دغه بنسټونه بې وزنه شول او پر ځای یې د مصرف کولو او ځاني ګټو یو فرهنګ خپور شو چې له امله یې د عصریتوب د دور دغه پیاوړتیا له منځه ولاړه او پر عوض کې د عصریتوب له دور وروسته بل دور راغی. په دې لړۍ کې د مغرب د فلسفي استاز دکتور الطیب بعزه وایي د عقل کوم سپېڅلتیا چې د عصریتوب په فکر کې شتون درلود په همدغه کچه په دې وروستي دور کې هم شته، خو دا یوازې له عقل پرته نور اړخونه هم لري. په دې کې نسبي څیزونه پر مطلقو غالب دی او پر هر ثابت باور باندې ایمان له منځه ولاړ. دغه ډول زیګموند باومن د بې یقیني تویدلو او د بنسټونو د منځه تللو دور یاد کړی. د دې تاریخي بدلون له ریښو څخه د عصریتوب ستره لور علمانیت هم منځته راغلی. د دې د رامنځته کېدلو موخه دا وه چې د خلکو او د دین ترمنځ شخړه ختمه کړي، کومې شخړې چې د مسلمانانو ترمنځ هیڅ شتون نه درلود. په دې ترڅ کې د علمانیت یو څرګند اقتصادي او سیاسي انځور لیبرالیت هم را پیدا او په ډاګه شو. صفر ارزښت د انساني تاریخ یو بل فصل او اړخ دا د یو بې دینه علماني نړۍ کیسه ده چې په کوم کې انسان یوازې د مال، ټکنالوژي، پرمختګ او د مصرف کولو لپاره ځان تکلیفوي. په دې نړۍ کې دین تر ټولو تنګې ساحې ته ویستل کیږي. دا نړۍ وایي یوازې ستا زړه او بس د خپل زړه پیروي کوه او له دې وروسته دین د ژوند په عامو چارو کې هیڅ ځای نه لري. دا فکر فرانسې په پوره پیاوړتیا سره په اوږه کړه. دوی د 1905 کال په قانون کې دا خبره په ډاګه کړه چې دین به په بشپړ توګه له دولت څخه جلا وي. خو بیا له سپېڅلو شیانو له سپېڅلتوب پوره کېدل یوازې له دې اړخه رانغلې. په دې هکله استاز الطیب بعزه وایي لیبرالي فرهنګ هر یو کس له خپلو ځاني او مادي ګټو څخه پرته له نورو ارزښتونو او باورونو څخه خالي کړ او هر اخلاقي بنسټ یې ځینې ورک کړ کوم چې له دې ناوړه کارونو منع کوي. د دې فکر د پیروانو په اند اخلاق نور د ارزښتونو بڼه نه لري او د پابندي جوګه نه دی. د اخلاقونو وزن صفر دی ځکه چې له امله یې کومه مادي ګټه لاسته نه راځي. په دې هکله الطیب بعزه وایي داسې ویلی شو چې د لیبرالیت اخلاقي فلسفه په حقیقت کې له اخلاقو خالی ده او دا به زیاتی نه وي که ووایو بل هیڅ فکري تګلاری د اخلاقو دومره بې قدري نه ده کړې او له مادي روپو سره یې نه ده پرتله کړې لکه څه ډول دغه کړنې چې لیبرالیان کوي. هغه بیا له تعجب ډکه پوښتنه کوي آیا له دوی کوم اخلاقي ارزښت پاتې شو کوم مهال چې دوی اخلاق پر کیلو او ډالرو وزن کوي؟ له نړۍ سپېڅلتوب لرې کول د غرب له اړخه د بې حرمتي د پیښو بار بار تکرارېدل څه معنا لري؟ د دې پیژندل به د دوی د تګلارې په پیژندنې سره وشي په کوم چې دوی له ازادي پرته په بل سپېڅلي چیز باور نه لري. دغه ازادي چې لیبرالیان پرې اهتمام کوي دوی ته د مرکز بڼه لري. دې معنا ته امریکایي مفکر ریچارډ روټي په دې ډول اشاره کوي. هغه په غرب کې د عصریتوب د فکر نوي کېدل او د هغې علماني فرهنګ په حقیقت کې له نړۍ څخه د سپېڅلتوب ویستلو پروژه بلي دی ډیوانایزیشن پروجیکټ. د دې پروژې موخه دا ده چې انسان په نړۍ کې د هیڅ یو څیز سپېڅلتوب ونه مني. د غربي علمانیت په هکله دغه ژور مفهوم موږ د استاز مسیري په کتاب کې په پوره واضحه او پراخه توګه لیدلی شو. هغه په خپل کتاب کې علمانیت دوه ډول بیانوي. یو جزئی علمانیت دی چې یوازې دین له دولت څخه جلا کوي. دا هغه علمانیت دی چې غربي هیوادوالو په لومړۍ مرحله کې پلی کړه او بل یې هر اړخیز او شامل علمانیت دی کوم چې د مفکر دروټي اصلي مقصد و.
د دې علمانیت موخه یوازې دا نه ده چې دین له دولت څخه جلا کړي، بلکې په لومړی پړاو کې هر ډول اخلاقي ارزښتونه او باورونه له عام ژوند څخه بیلوي او بیا په پای کې دغه اخلاقي ارزښتونه له خاص ژوند هم له منځه وړي چې په پایله کې له ټولې نړۍ څخه سپېڅلتوب له منځه ولاړ شي. بیا علمانیت په دې شامله او هر اړخیزه معنا په نړۍ کې پر هیڅ کلي قاعدو، مطلقاتو او بنسټونو باور نه لري، بلکې په نړۍ کې ټول سپېڅلي شیان هسې د شګوګل په څیر دی او کوم ارزښت نه لري. دغه په اصل کې هغه بې قانونه ژوند دی چې له انسان څخه د حرامو کړنو تصور او د سپېڅلو څیزونو احساس او شعور ختموي. بیا دوی ته هر څیز د بې قدري وړ ښکاري او انسان د دې فکر له امله تر ټولو څیزونو ډیر حقیر او بې قدره شي. که چیرې سپېڅلي شیان د جسد لپاره کوم ارزښت نه لري، نو د استاد مصیري په وینا د روح لپاره خو ډیر ارزښت لري. په پای کې د سپېڅلو شیانو ورکېدل یا د هغې بې قدري کول د دې معنا لري چې انسان داسې ټیټې رتبې ته غورځېدلی چې له کڼو او ګونګو حیواناتو له رتبې څخه ډیره ټیټه ده. او ښایي دا خبره ماکرون په دې وپوهوي چې ولې مسلمانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بې قدري باندې له خپلو ځانونو له بې قدري څخه هم ډیر غوسه کیږي. الله فرمایي: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بېشکه د الله په نزد تر ټولو بدترین زندسر هغه دی چې کاڼه، ګونګیان دي او عقل نه لري.